الحمدلله والصلاة علی رسول الله، اما بعد. زما قدرمندو خویندو او ورونو، موږ او تاسو د الحاد پر رد باندې یوه لړۍ پیل کړې ده چې دا یې اووم نمبر ویډیو ده. په نننۍ ویډیو کې د مادې په ازلیتوب باندې خبرې کوو. الحاد په یو څو فرضي او وهمي افکارو باندې ولاړ دی. یو له دغه نظریو څخه هغه د مادې د ازلیتوب نظریه ده. ملحدین وایي ماده او کائنات یا د مادې ذرات دا ازلی دي، چې په دې سره د الله تعالی له وجود څخه دوی انکار کوي او د دغه هستۍ او د کائناتو خالق نه مني. د دې لپاره چې په دې موضوع باندې ښه پوه شو، راځو اول د مادې او د ازلی تعریف کوو چې ماده څه ته ویل کیږي او ازلی څه ته ویل کیږي. ماده هغه شي ته ویل کیږي چې کتله حجم ولري او په فضا کې ځای اشغال کړی وي، لکه مائعات، جماعتات او نباتات چې دوی کتله، وزن، حجم لري او په فضا کې خپل ځان لپاره ځای اشغال کړی دی. ازلی هغې ته ویل کیږي چې ابتدا او انتها ونه لري، ذاتی موجود وي او د وجود د بل شي د وجود پورې تړلی نه وي او تغییر نه مومي. که چیرته د ازلي دغې تعریف ته ځیر شو، نو معلومیږي چې په ماده کې دا صفت نشته دی، ځکه ماده کې تغییر هم راځي، انتها او ابتدا هم لري. د دغې نظریې د رد لپاره موږ له دوه ډوله مراجعو څخه کار اخلو او ترې یادونه کوو. اول قرآن کریم، دوهم علمي څېړنې. دا الله تعالی په کتاب کې په ګڼ شمېر آیاتونو کې دا خبره ثابتوي چې کائنات لپاره انتها شته ده، لکه څرنګه چې د کائناتو لپاره ابتدا شته ده، همداراز انتها هم لري. لکه څرنګه چې الله عز وجل په سورة رحمان کې وایي کل من علیها فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. هر شی د ځمکې په سر باندې دا فنا کیدونکي دي، یوازې ستا رب به د دې ځمکې پر سر باندې وي. دوم ځای کې الله تعالی په سورة انبیا کې وایي یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هغه ورځ چې موږ آسمان راونغاړو په شان د هغه کتابچې چې په هغه کې لیکل شوي راونغاړو، لکه څرنګه چې موږ په اول ځل دا پیدا کړی او موږ به هرومرو دا کار کوو، دا زموږ وعده ده. په دریم ځای کې الله تعالی په سورة تکویر کې فرمایي اذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت. کله چې لمر راونغښتل شي او کله چې ستوري خړ شي او په کله چې غرونه روان شي. دغه د قرآن کریم دغه آیاتونه په دې باندې دلالت کوي چې موجوده کائنات دا انتها لري او دا مخ په زوال روان دي او دا به پای مومي. علمي څېړنې دا ثابتوي او دا ښیي چې کائنات دا مخلوق دي، ماده، زمان، مکان، طاقت، د دې هر څه لپاره انتها او ابتدا شته. دا ثابتوي چې دغه کائنات د خرابۍ په لور او د انتها په لور روان دي. د علم فلک علما عالمي سروې په نوم باندې یا د ګلکسي ان مس اسمبلی سروې چې په دغه کې د امریکا ناسا مؤسسه، د اروپا هیرشل او د استرالیا انجلو مؤسسې شاملې دي. دوی یوه څېړنه کړې ده د کائناتو په انتها باندې. دوی یوه څېړنه کړې ده چې د دغې څېړنې مشر هغه سیمون ډرایف نومیږي. دا خبره کړې ده او په دې باندې تایید کوي چې کائنات مخ په زوال او انتها په لور روان دي او دا هر څه ختمېدونکي دي. نو دا علمي څېړنې او انکشافات په بار
دا ثابتوي چې کائنات دا انتها لري، مخ په خرابېدو ور روان دي او دا هر څه به ختمېدونکي دي. هیره دې نه وي چې ملحدین دا هم وایي چې د کائناتو ابتدا هغه یوه ستره چاودنه ده یا د بیګ بانګ په نوم باندې چې کومه چاودنه ده. دغه هستي چې موږ او تاسو وینو په خپلو سترګو باندې دا د یو سترې چاودنې له امله رامنځته شوې ده چې په دغه موضوع باندې په راتلونکي ویډیو کې پرې خبرې کوو. دا چې ملحدین اوس هم دا نه مني چې د کائناتو لپاره د هستۍ لپاره انتها شته، دا د دوی عناد د وجې نه او د کبر د وجې نه او د خپل هغه پوپنک وهلي فکر له امله چې دوی پیروي کوي او دوی په دې باندې خپل ځان تیر باسي او په دې هڅه کې دي چې نور هغه خلک چې علم او یقین نه لري د تیرستلو کوشش یې کوي.